बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू نن ویډیو کې په انټیریل روټ باندې خبرې کوو چې دا څه ډول د درملو د تطبیق لاره ده. تیره ویډیو کې مونږ روټ اف ډرګ ایډمنسټریشن کې روټس په دوو برخو ویشلي وو، یو لوکل روټ وو یو هم سیستمیک روټ وو. لوکل روټ باندې مونږ خبرې کړې وې، نن راځو سیستمیک روټ باندې. سیستمیک روټ یا سیستمیک لار دا هغه لار ته وایي کله چې ته درمل پرې تطبیق کوي، دا درمل سیستمیک سرکولیشن ته لاړ شي، ټول وجود کې خواره شي او هغه ځای ته لاړ شي کوم ځای کې چې موږ ته د درملو تاثیر پکار وي. دې ډول روټ ته موږ سیستمیک روټ وایو. او سیستمیک روټ بیا موږ په دوه برخو ویشلی ده، یو ته وایي انټیریل روټ، بل ته وایي پیرنټرل روټ. انټیریل روټ باندې به نن خبرې کوو چې انټیریل روټ کوم ډول روټس دي او په دې کې کوم نور روټس شامل دي. فار ایگزامپل اورل روټ پکې ده، سبلینګوال او ریکټل روټ هم پکې شامل ده. راځو انټیریل روټ ته. انټیریل روټ کې انټیریل کلمه له انټریک نه اخیستل شوې، انټریک ته اشاره ده او انټریک وایي سمال انټسټاین یا وړو کولمو ته وایي. ډرګ ایډمنسټرډ ویا ډایجسټیو ټریک، کله چې موږ درمل راواخلو، درمل تطبیق کو په ډایجسټیو ټریک باندې، دې ډول روټ ته موږ انټیریل روټ وایو. ډایجسټیو ټریک یا هضمي لار یا ایلیمنټري ټریک نه هم موږ ورته ویلی شو. دا هضمي لارې دي، هضمي کنال دی کوم چې له اورل کیویټي نه یا ماوت نه یا د خولې له جوف نه شروع شوی ده، په انس باندې یا مقعد باندې پای ته رسېدلی ده. دې مکملې لارې ته د خولې نه شروع تر مقعده پورې د مکملې لارې ته موږ ډایجسټیو ټریکټ وایو. نو که ته چیرته یو ناروغ ته درمل تطبیق کوې، په دغه لارو کې تطبیق کوې، دې ته به بیا موږ انټیریل روټ وایو. مثلا د خولې له لارې ورکوي چې تیر یې کي، اورل روټ، دا هم انټیریل روټ کې راځي. یا مثلا ته درمل ورکوي او دا درمل د ژبې لاندې کې ګدي، سبلینګول چې ورته وایو، دا به هم انټیریل روټ وي، ځکه خوله عموم کې د هضمي سیسټم یا د ډایجسټیو ټریک لومړی برخه ده. همدا رقم که ته ډرګز اخلې په ریکټوم کې یا د انس له لارې تطبیق کوي، دا به هم انټیریل روټ وي، ځکه انس یا ریکټوم دا هم د هضمي سیسټم یا د ډایجسټیو ټریک برخه ده. نو عموم کې کلم چې ته درمل تطبیق کوي د ډایجسټیو ټریک له لارې دې ته به انټیریل روټ وایو. که د دې نه یم اسانه کم، د لیپن کارډ په اساس ډرګ ایډمنسټرډ ویا ماوت، کله چې ته درمل تطبیق کې د خولې له لارې، بس دې ته موږ انټیریل روټ وایو. اوس انټرال روټ کې درې فردر روټس شامل دي، یو ته وایي اورل روټ، بل ته وایي سبلینګول یا بکل روټ، دریم ته وایي ریکټل روټ. که دلته سره خلاص کم داسې به ووایم، اورل روټ دا معنی کله چې درمل ناروغ تیر کی لاړ شي معدې په طرف او بیا سمال انټسټاین په طرف باندې، دې ډول روټ ته موږ وایو اورل روټ. سبلینګول روټ دا معنی لري کله چې درمل موږ ناروغ ته تطبیق کو خو ناروغ دغه درمل د ژبې لاندې کیږدي، دا هم انټیریل روټ ده، خو بیا ځانګړی نوم ورکوو سبلینګول روټ. ریکټل روټ دا معنی کله چې ډرګز راواخلم ریکټوم کې مریض ته کیږدم، مریض یې ریکټوم کې کیږدي، دې روټ ته هم موږ ریکټل روټ وایو سپیسیفیکلی، او په عموم کې ورته انټیریل روټ وایو. او دغه درې کمن لارې دي چې په انټیریل روټ کې شامل دي، ځکه ناروغ باید درمل تیروي د خولې له لارې، یا به ناروغ درمل ژبې لاندې کې ګدي، یا به ناروغ ته موږ درمل ریکټوم کې ګدو، ریکټوم له لارې به یې تطبیق کوو. دا درې واړه روټ ته موږ په ګډه انټیریل روټ وایو. راځو نن په دې درې واړو روټس کې په اورل روټ باندې خبرې کوو. اورل روټ مطلب دا دی کله چې درمل ناروغ ته ورکړي او ناروغ دغه درمل وخوري، بس دې روټ ته به موږ اورل روټ وایو. دا درمل چې ناروغ یې خوري ځي د سټمک معدې ته ځي، دا ډرګز مختلف ډوزیج فارم کې راځي، یا به دا درمل وي پوډرو فارم کې، یا به ټیبلټ فارم کې وي، یا به کپسول حالت کې، یا به سیرپ شربت شکل کې، یا به هم سسپنشن شکل کې وي، مختلف فارم کې راځي. نو کله چې ته ناروغ ته درمل ورکړي او ناروغ هغه درمل وخوري، هغه درمل لاړ شي سټمک ته، دې ډول روټ ته موږ اورل روټ وایو. اوس دغه د اورل روټ اډوانټیجز څه دي، ګټې څه دي کله چې ناروغ درمل خوري، درمل تیروي. دې ګټې په لاندې ډول دي. نمبر فرست، اورل روټ از موسٹ کامن روټ اینڈ اولډیسټ روټ. دا د خولې له لارې د درملو تطبیق دا ډیر عامه لار ده او ډیر له پخوا نه دغه لاره استعمالیږي. یعنې ډیری وخت کې چې موږ ناروغ ته درمل ورکوو، هغه دا شی وي چې هغه درمل ناروغ تیروي، خوري یې. دویمه خبره دا چې اورل روټ یو کنوینینټ روټ ته یو ډیره اسانه لار ده. بله دا چې اکسپټیبل ده، ناروغانو ته د قابل قبول وي،
که ته یو ناروغ ته ډرګز ورکوي یو درمل انجکټیبل وي زرقي بڼه باندې استعمالیږي یعنی په ورید کې یا هم په غوښه کې، او بل درمل داسې وي چې هغه ټیبلټ وي یا کپسول وغیره وي چې هغه د خولې له لارې تطبیق کیږي. نو ناروغ ته چې ته ووایې چې کوم ډول درمل درکم، ستنې درکم او که ټیبلټ درکم، ګولۍ شی درکم، نو اکثره ناروغ به حتما وایي چې کپسول یا ټیبلټ راکه، ګولۍ راکه چې استعمال یې کړم. دریمه خبره دا چې اورل روټ اکونومیکل روټ ته اقتصادي لار ده. اقتصادي لار دا معنی که زه فرض کم دوه ډرګز وي، یو ډرګز ته نوم ورکم A او بل ډرګ ته نوم ورکم B. دا A ډرګز داسې وي چې دا اورلی استعمالیږي، د خولې لارې تطبیقیږي، او دا B ډرګز دا انجکټیبل وي، مثلا IV د ورید له لارې کارول کیږي. نو که دا ډرګ دواړه A او B دواړه سیمیلر ډرګز دي، یو شان ډرګز دي، خو صرف ډوزیج فارم یې فرق کوي، یو IV استعمالیږي بل اورل استعمالیږي، دواړه د یو ناروغۍ لپاره کارول کیږي. نو دا IV چې ته ورکوې دا به قیمتي وي، او که دا اورلی ورکوې دا به ارزانه وي. نو اکنومیکل مطلب دا ده که یو ډرګز په دوو فارمز کې حالتونو کې راځي، یا زرقي بڼه باندې ستنو په ډول، او یا هم اورلی. دا اورلی آسان وي او زرقي بیا ګران وي، قیمت وي. دې د وجه نه اورل روټ یو اکنومیکل روټ هم ده. څلورم سیلف اډمنسټرډ دا معنی چې ناروغ په خپل هم درمل تطبیق کولی شي. یعنې ناروغ ته که ته ګولۍ ورکې، کپسول شی ورکې، شربت ورکې، ناروغ یې په خپل هم استعمالوی شي، کوم بل همکار ته اړتیا نه وي پکې. خو که ته ناروغ ته IV روټ نه استفاده کوي یا موسټلی ریکټل روټ نه استفاده کوي، نو هغې لپاره یا EM روټ نه استفاده کوي، نو هغې لپاره یو اسسټنټ ته ضرورت وي. پنځم ایڈوانټیج زیاده ډو ناٹ ریکوایر سپیسیفک سټیرایل ټیکنیک، کوم خاص سټیرایل ټیکنیک ته اړتیا نه لري، ضرورت نه لري. یعنی مثلا که ته یو چاته په ورید کې ستن کوي، IV انجکشن کوي، نو هغې لپاره یو سټیرایل ټیکنیک ته ضرورت وي، الکول پیډ ته ضرورت وي، پوستکی به صفا کوي ورته، یو صفا نیډل ته ضرورت وي، داسې نیډل چې استعمال شوی نه وي، سایرنج ته ضرورت وي چې استعمال شوی نه وي. نو اورل روټ ته بیا د دې شیانو اړتیا نه وي. شپږمه دا چې اورل روټ پینلیس روټ ده، ناروغ ته پکې درد نه احساسېږي، ناروغ ته چې ټیبلټ ورکړي په اسانۍ سره یې تېروی شي، یا کپسول ورکړي یا پوډر ورکړي وغیره. خو که ته ناروغ ته IV یا IM انجکشن یې ورکړي، نو هغې کې بیا ناروغ ته پین احساسېږي. بله مهمه خبره دا چې toxicity and overdose of oral drugs may be overcome with antidotes such as activated charcoal. که چیرته یو ناروغ داسې وي چې هغې زهر خوړلی وي یا په خپل سر یې ګولۍ خوړلې وي، اوورډوز مثلا 5 6 8 ګولۍ په یو وخت خوړلې وي، نو ډرګ ټاکسیسټي رامنځته کېږي چې هغه د مرګ باعث ګرځي. نو که یو ناروغ زهر خوړلی وي یا اوورډوز یې درمل خوړلی وي، موږ یې ډېر زر د انټیډوټ سره یې منځه وړلی شو. مثلا اکټیویټډ چارکول سره فعال چارکول ناروغ باندې خورو، یا هم ناروغ ته موږ خپله انجیوټیوب کې ورکو. دا چارکول بیا هغه زهر یا هغه ډرګز چې ناروغ، هغه درمل چې ناروغ خوړلی وي، اوورډوز یې خوړلی وي، دا یې منځه وړلی شي. دا د اورل روټ ګټه ده. ډیس ایډوانټیجز نیکسټ ویډیو کې به بیا اکټیویټډ چارکول باندې ډیټیل سره غږیږو چې چارکول څه ډول مواد دي، څه ډول انټیډوټس دي، څه رقم جوړیږي، او دا څنګه زهر یې منځه وړي، څنګه ډرګز یا درمل چې اوورډوز شوي وي د جذبېدلو نه یې ساتي، ناروغ د مرګ نه ژغورلی شي. راځو اورل روټ ډیس ایډوانټیجز هم لري. اول ډیس ایډوانټیجز دا ده چې ریټ اف ابزارپشن از ویریبل، د درملو د جذب چې کوم ریټ دی، کوم رینج دی، کومه ساویه ده، هغه فرق کوي. بعضې درمل جذبیږي، بعضې درمل بیخي اورلی که ته ناروغ ته ورکړې جذبیږي نه، بعضې درمل جذب ډیر سلو کیږي. نو دا د اورل روټ یو ډیس ایډوانټیجز ده. مثلا نایټروګلیسرین چې ورکړي هغه 90% په دې لارو کې ځي، یا مثلا ناروغ ته پنسلین جي ورکړي هغه یې منځه ځي، تخریبیږي، بیخي جذبیږي نه. بعضې ډرګز بیا ان ابزاربل وي، نو دا د اورل روټ یو ډیس ایډوانټیج ده. سیکنډ ډیس ایډوانټیجز چې دا هغه ایریټیشن اف میوکوزل سرفیس، د مخاطي غشاو تخریش، دا د اورل روټ سیکنډ ډیس ایډوانټیج ده. بعض درمل داسې چې ناروغ یې بار بار د خولې لارې خوري، نو هغه د GIT چې کومه میوکوزا ده هغه تخریبوي، تخریش کوي، ایریټیټ کوي، او بیا د لیژن باعث ګرځي. مثلا یو ناروغ که بار بار اسپایرین اخلي یا انډومیتاسین اخلي چې دا انسیډز دي، طبي دردونو التهاب کې استعمالیږي، نو بار بار د دې استعمال به میوکوزل سرفیسز ایریټیټ کوي. دریم فرست پاس میټابولیزم، کله چې یو ناروغ ته اورلی ته ډرګز ورکوي، نو دا به فرست پاس میټابولیزم نه تیریږي، او په کې به ډیر ډرګز یې منځه ځي. فرست پاس میټابولیزم باندې تیرې ویډیوز کې غږېدلی یم.
کوم ډرګس چې اورلی موږ استعمال هغه مختلف فارمز کې راتلی شي، پوډرو کې، ټبلیټ، کپسول، سیرپ، سسپنشن وغیره وغیره. خو اورلی چې کوم ډرګ راځي په کې دوه فارمز چې ډیر مشهور دی او امپورټنټ دی، یو انټیریک کوټډ پریپریشن دی، یو ایکسټینډډ ریلیز پریپریشن ده. بعضې ډرګ کپسول کې راځي، مثلا اومیپرازول، ایسومیپرازول. بعضې ډرګ ایکسټینډډ ریلیز فارم کې راځي. نیکسټ ویډیو کې به په دې وغږیو چې انټیریک کوټډ ټبلیټ څه معنا او ایکسټینډډ ریلیز ټبلیټ څه ته وایي، ایکسټینډډ ریلیز پریپریشن څه معنا لري.